سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې یوازې په تېرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیات افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په دې وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکې خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. IOM سه شنبې د جون په 3 په خپل تازه راپور کې له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل دا مسله یو تازه بهیر ګڼلی. زیاته کړې داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېرې ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې 2015 په می میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. د IOM په ټکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوي وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. IOM زیاتوي چې په می 2015 کې د هغو بې اسناده افغان کورنیو شمېر چې د 2015 کال په می میاشت کې ایران څخه ایستل شوي د 2024 د می میاشتې په پرتله تر 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت د سه شنبې په ورځ د جون 3 خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشیال ټروس ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی، هغه زیاته کړه. ویټکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني. که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړه ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایډن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. دا احتمالي توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غني کولو ته اجازه ورنه کړو. ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایټ په تفصیل سره راپور ورکړ چې د امریکا لیکل شوی وړاندیز چې تهران ته استول شوی ایران ته اجازه ورکوي چې په خپله خاوره کې د یو ټاکلي مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبې په ورځ ورته راپور خپور کړ. دغې ورځپاڼې د ایراني او اروپایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل د ټرمپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې دی چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی.